يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډېرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا دا خبر سلسلوار شروع چې زمونږ او ستاسو مخې ته یو تریخ سفر دی یو اوږد سفر دی 50,000 کاله په مقدار باندې د هغې یوه ورځ ده دې دپاره څه توښه تیارول پکار دي دې ورځې له تیاری کول پکار دي دې سفر کې د دنیا مال و متاع فایده نه رسوي قوم قبیل فایده نه رسوي بچیان او اهل فایده نه رسوي یاران دوستان فایده نه رسوي دې سفر کې یو توښه ده چې هغه موږ له پکار راځي چې هغه د ایمان سرمایه ده دا ایمان ډېرې شعبې لري نو په دې بنیاد به د یوې شعبې تذکره کوو چې موږ او تاسو ته هغه رایاد شي او چې مخې له راشي زموږ ورته فکر او عملي کوو به د جمعې د خطبې مقصد دا نه دی چې سړی به ناشنا خبرې کوي چې چا نه یې اورېدلي
ځکه مؤمنان چې هغې زندگی په ایمان کې تیره کړي او په کلونه کلونه هغې د قرآن او سنت سره واسطه د مختلفو علماو د قرآن او سنت بیانونه او درسونه یې اورېدلي هغوی د دین ضروري خبرې یو ځلې ضرور اورېدلي د بیان مقصد تذکیر دی چې موږ او تاسو دا خبرې اورېدلې دي خو د دنیا غمونو او د دنیا مصروفیاتو بیرته زموږ ذهن د هغې نه غافل کړی دی چې هغه غفلت ختم شي او زموږ د خبرو ته فکر شي دی وجه نه قرآن او سنت کې د بیانونو ته تذکیر وایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین تذکیر معنی دا ده چې یو خبره سړی اورېدلې ده او بیا ترې یره شوې ده غافل شوی دی ترې چې هغه خبره ذهن کې دوباره تازه شي او بیا په دې شعبې او د ایمان کې بعضې داسې شعبې دي چې هغه ډېرې اسانې دي او هر ورځ کې زموږ مخې له بار راځي خو موږ ته پته نه زمون سوچ ورته نه فکر ورته نه چې دام د ایمان شعبه د عملی که کنه لکه یو ضروري شی د لارې نه لرې کول د ایمان شعبه ده څومره په لاره موږ تېرېږو خو دې ته زموږ فکر نه چې لکه دا معمولي خبره نه ده دام د ایمان شعبه ده راشه حاصلې کا نو د دې دینی بیاناتو په وجه باندې سړی ته تذکیر وشي خبرې ته فکر شي او چې بیا مخې له راشي د عملي کولو جذبه ذهن کې راشي زما خبرو نن من د ایمان هغه ښکلې شعبه بیانو چې هغه ډېره اسانه ده خو فایده یې ډېره زیاته ده د هغې عملي کول ډېر اسان دي خو د نیکو اعمالو په تله کې درنه ده که موږ له الله رب العالمین د هغې توفیق راکړي موږ به د ټولو فتنو نه نجات ومومو موږ به جنت حاصل کړو بلکې د جنت ښکلې بنګلې به حاصلې کړو د دې شعبې په وجه به زموږ ایمان قوت ته ورسېږي او زموږ نیک اعمال به محفوظ شي هغه شعبه ده د ژبې حفاظت چې سړی خپله ژبه محفوظ کړي او صرف د خبرو کولو نه مخکې دا سوچ وکړي چې زه دا خبره کوم په دې زما رب زما نه راضي کېږي او که ناراضه کېږي زه چې دا خبره کوم په دې زه جنت ته ځم او که جهنم ته دا زما د نیکو اعمالو په عملنامه کې لیکل کېږي او که زما د ګناهونو په عملنامه کې لیکل کېږي د خبرې نه مخکې سړی دا سوچ وکړي چې د رب د طرف نه ملایکې ما ته ناستې دي زما د خولې نه چې کومه خبره راوځي هغه لیکي او په دې سبا زما سره حساب کېږي دا د سبا حساب په ورځ کې ماته ګټورې دي او کنه تاوانې دي ځکه رب العالمین موږ ته خبر راکړی دی فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید الله فرمایي چې اذ یتلقى المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید انسان هیڅ یو خبره د ژبې نه نه راغورځوي مګر د الله د طرف نه تیار څوکیداران په دې باندې مراقبت کوونکي په دې مقرر یو هره خبره لیکل کېږي عبث نه لیکل کېږي دا د حساب دپاره لیکل کېږي چې سبا پې تا سره حساب وکړي بل حساب کوونکي ته ضرورت نشته لږ سوچ وکړه چې دا کومه خبره چې زما د خوله نه راوځي دا زما د نیکو په عملنامه کې لیکل کېږي او که زما د بدو ګناهونو په عملنامه دا صاحب الیمین لیکي که دا صاحب الشمال لیکي دا الله راضي کوي او که الله ناراضه کوي دا ما جنت ته نږدې کوي او که جهنم ته
زما خبرونو کله چې یو انسان دی خبرونه خپل جواب د پالتو خبرونه را بند کړه دا انسان کامیاب دی او په داسې کامیاب دی چې د دې کامیابی اعلان الله په خپل معظم کلام کې کوي او اس معمولی خبره نه کوي ډېر په تاکید سره کوي الله من ته سورۃ المؤمنون کې د فلاح اسباب ذکر کوي او په تاکید سره وایي چې دغه خلق کامیاب دي چې چا کې دا صفات دي قد افلح المؤمنون پای کې یو دی والذین هم عن اللغو معرضون یقینا مؤمنان کامیاب دي هغه مؤمنان چې پاغه کې یو لس صفات موجود دي یو صفت دا دی چې هغه د بهوده کارونو د خپل اندامونه محفوظ کوي اعراض کوي د بهوده خبرو نه خپل جبه محفوظ کوي دی انسان د پاره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خوشخبری ورکي او فرمایي چې داسې انسان د پاره توبه ده توبه په جنت کې یو داسې ښکلې ونه ده چې د جنتیانو کپړې د هغې د غونچکونو نه راوځي یا توبه ښکلې زندګۍ د سترګې یخوالي ته ویلی کېدلی شي ښکلې زندګۍ ته ویلی کېدلی شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لمن ملک لسانه هغه انسان د پاره خوشخبري ده چې کوم یو انسان خپله ژبه خپل کنټرول کې راولي ووسعه بيته خپل کور هغه ته پراخه شي کور یې ځای کې د فتنو د ماحول نه په خپل کور کې کېلي وبکا علی خطیته او په خپل ګناه باندې جاړي خو ګورونو دنیا کې نن د ډېرو فتنو دور دی د ټولو فتنو نه د نجات بهترین سبب د خپل ژبې حفاظت دی چې کله یو انسان خپل ژبه کنټرول کړي دا انسان د ډیرو فتنو ډیرو غمونو ډیرو شرونو نه محفوظ شو د ډیرو ایمانی نقصاناتو نه محفوظ شو ډیرو ایمانی نقصاناتو نه دغه وجه ده چې جلیل القدر صحابي عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي یا رسول الله من نجا اے دا الله رسولا د ټولو شرونو فتنونو بچاو په صح حاصلېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا درې صفات چې په کوم انسان کې راغلل هغه انسان د ټولو شرونو فتنونو نجات حاصل کړ یو هغه انسان چې خپل ګناه ځان ته را یادوي چې په پلاني وخت کې ځوانۍ کې مې دا ګناه کړې ده بیا مې دا کړې ده کلونه مخکې مې دا کړې ده هغه ګناه مخې ته ږدي ژاړي او توبه ترې وباسي دویم کم ځایونه چې د فتنو دي هغې له نه ځي د هغې په ځای خپل کور کې کښېني او دریم خپله ژبه محفوظ کړي هغه فرمایي من صمت نجا څوک چې چپ شو نو دغه انسان نجات ومونده کوم انسان چې چپ شو او خپله ژبه یې د بې ځایه خبرو نه محفوظه کړه دا انسان چې دی هغه نجات حاصل کړ نجات په دې کې دی یقیني خبره ده زما خوږو وروڼو موږ او تاسو وینو چې ډېرې درنې درنې دشمنۍ ډېر درانه درانه تاوانونه ډېر درانه درانه بې عزتي انسان ته صرف د یوې خبرې په وجه باندې حاصله شوي انسان یو بے فیدی خبره وکي دا بے فیدی خبره چې د نقصان وکي دا د ژوند د ختمېدو سبب جوړ شي یو انسان یو خبره وکي بے فیدی خبره وکي دا خبره د انسان د عزت د لوټ کېدلو سبب جوړ شي یو انسان یو خبره وکي د دې یوې خبرې په وجه پلکونو تاوان درته واوړي نجات د دې ټولو دا موږ او تاسو
په خپل زندګۍ کې لیدلې دي. ورونو ژبه په حقیقت کې معمولی څیز نه دی، بلکې که دا د کنټرول نه کو دا هغه خامار دی چې ستا زندګي ختموي، هغه خامار دی چې ستا دولت ختموي، دا هغه خامار دی چې دا ستا عزت لوټ کوي. په دې بنیاد امام شافعي رحمه الله فرمایي وي احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه قنت تهاب لاجله الشجعان. ورونو وای ملګرو دا ژبه کنټرول کا، ژبه محفوظ کا. ګوره دا دی ونه چې ګوره دا خامار دی. به وای تاسو دې قبرونو کې وګورئ، دې قبرونو کې څومره انسانان د دې ژبو د چیچلو د وجې نه مړه شوي، ژوند یې د لاسو نه ورکړی. او داسې جرأتمن انسانان او چې ډېر بهادر انسانان تېرېدل، خو د ژبې یو حرکت په وجه باندې دا نقصان وکړ. امام ابن قیم رحمه الله د دې ژبې یو مثال ذکر کوي. وای په حقیقت کې ژبه داسې یو څیز دی چې ته د نیکو اعمالو یو بهترین بلډینګ جوړ کړې، خو دا ژبه هغه لوی شیول دی چې ته په ځان خبرېږي، هغه ورته بېرته لګېدلی او دا د نیکو اعمالو بلډینګ یې درهم برهم کړی. هغه وایي انسان د شپې څومره ښکلي عبادتونه وکړي، نیکیانې وکړي، د الله بندګي وکړي، د الله بندګي، خو چې سحر شي ژبه په هغې پسې راپاڅېږي او دغه د نیکو اعمالو بلډینګ ټول درهم برهم کړي. دغه منځونه دې ضایع کړي، دا ذکرونه دې ضایع کړي، دغه توبه استغفار دې ختم کړي، دغه تلاوتونه او ذکرونه ختم کړي. ځکه ته په خپله ژبه د بعضو انسانانو غیبت وکړې، په بعضو پسې بهتان وتړې، کله په ژبه دروغ ووایې، کله په دې ژبه باندې ډېرې ناروا او بېځایه خبرې وکړې، د دې په وجه باندې ستا نیک اعمال برباد شي. څومره اسانه خبره ده خبرې نه کول، خو عمل کوونکي پې څومره کم دي. زما خوږو ورونو، یوه ورځ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د صفا غونډۍ ته وختو او دغه ځای کې یې خپله ژبه راونیوله او دې ژبې ته خطاب کوي او دلته یې ذکر کوي چې د هغه شاګردان ملګري ټول خلک دا ویني او د دې نه عبرت والي. ورته وایي یا لسان قل خیرا تغنم وتسکت عن الشر تسلم من قبل ان تندم. ای ژبې د خیر خبره کوه چې ګټه وکړي. ډېر کرته یو انسان یوه د خیر خبره وکړي، د ټول ګناهونه د هغې په وجه ورجېږي، رب ترې راضي شي، د جهنم په ځای جنتي جوړ شي. او ډېر کرته یو انسان یوه خبره وکړي، دا خبره دومره بدترینه وي، دومره بدترینه چې د نیک اعمال د هغه سره برباد شي او د نیکو اعمالو د بربادۍ په وجه باندې د انسان د جهنم مستحق وګرځي. نو ورته وایي ای ژبې د خیر خبرې کوه چې ګټه وکړي او د شر د خبرو نه منع شه، ګوره چې بچ پاتې شي، مخکې د دې نه چې بیا خپېمانه شي او خپېماني فایده نه رسوي. بیا یې ملګرو ته وویله چې ملګرو ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې هغه به فرمایل اکثر خطایا بني آدم فی اللسان. اے ملګرو د بني آدم ډېرې زیات ګناهونه د ژبې په وجه دي، ځکه ډېر حرکت یې آسان دی. جرأتمن انسان هم خپله ژبه غلطه خوځوي، بزدل انسان خو یې لا غلطه خوځوي. ژبه مالدار انسان هم غلطه خوځېږي او غریب انسان په ګناهونو کې بعضې ګناهونه داسې دي چې مالدار خلک یې کولی شي، پیسې غواړي، غریبان یې نشي کولی. بعضې ګناهونه داسې دي چې جرأتمن انسانان یې کولی شي، بزدل یې نشي کولی. بعضې داسې ګناهونه دي چې هغه صحتمن انسانان کولی شي،
مریضان یې نشي کولی. د ژبې ګناهونه داسې دي چې مالدار هم پکې واقع دی، غریب پکې د هغې نه زیات واقع دی، جرأتمن هم واقع دی، بزدل پکې د هغې نه زیات واقع دی، صحتمن انسان هم واقع دی او بیمار پکې د هغې نه ډېر واقع دی. دا د ژبې ښامار هغه عالمګیر ښامار دی چې ټولې داړلې وو. یوه ورځ عیسی علیه السلام خپلو ملګرو ته ووایي چې ای حواریینو تاسو خبرې مه کوئ. ملګرو ورته وویله چې یا روح الله خبرې څنګه نه کوو، موږ خو انسانان یو، ضرورتونه لرو، خوراک څښاک ته ضرورت، لباس ته ضرورت، اخیستلو خرڅولو ته ضرورت، د دنیا زیب و زینت د دنیا کارونو روزګارونو ته ضرورت، څنګه به خبرې بندي کوو؟ ویل چې داسې یي او بالکل خبرې نشئ پرېښودلی نو دا دویم کار خو وکړئ که نه ژبه د غلطو خبرو نه بنده کوي، د ګناهونو نه خو یې بنده کوي که نه، د ناروا خبرو نه یې بنده کوي. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د عمر رضی الله تعالی عنه ملاقات وشو. ګوري چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ژبه راکاږي او راکش کوي. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته پوښتنه کوي ابوبکر دا څه کوي؟ هغه جواب وکړ وایي هذا الذي اوردني الموارد كلها. ای عمره دا ژبه هغه نقصاني څیز دی چې د هلاکت ډېرو ګدرونو ته زه دې راکش کړی یم، د هلاکت کندو ته زه دې ژبې غورځولی یم. یقیني چې کله ناکله یو انسان ډېر سرکشه شي نو حکومت په قانون کې د هغه دپاره جیل وي. کله د انسان محبوب بچه سرکشه شي هغه سره د دفاع بل هیڅ لاره نه وي، هغه یې خپل لاس باندې جیل ته ورکړي په دې وجه چې د ده د شر نه د ده د ضرر نه خلاص شم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې جیل ته اچوئ نو ژبه واچوئ. فرمایي والذي لا اله الا هو ما على ظهر الارض شيء احوج الى طول السجن من اللسان. زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې د هغه نه بل اله نشته. په مخ د ځمکه ډېره اوږده زندګۍ عمري جیل ته چې اچول غواړي دا ژبه اچول، ځکه دې زمونږ عملونه برباد کړه، دې په وجه د انسانانو عزتونه برباد شي، د دې په وجه باندې ډېر زیات تاوانونه انسانانو ته ورسېدل، د دې په وجه ډېر انسانان د جنت نه محروم شو، د جنت نه. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی، صحابه کرامو د یو ملګري تذکره وکړه، ویل د لپاره جنت دی، د الله نبی هغوی ته ادب ورکړه، تعلیم یې ورکړه چې د چا دپاره فیصله د جنت او جهنم مه کوئ، ځکه دا فیصله الله ځان ته حواله کړې ده، دا یې تاله اختیار نه دی درکړی. نو بیا یې ورته وویله چې تاسو ولې دې دپاره جنت وایئ؟ وایي کیدای شي لعله تکلم فیما لا یغنیه وبخل عما لا ينقصه. کیدای شي چې دې داسې بې فایدې خبرې په ژبه باندې کړي او یا یې خپل مال، هغه مال چې ده ته ورکول اسان وو، د یو مسکین فقیر یتیم نه بند کړی. یعنی دا دوه کارونه انسان د جنت د داخلېدلو نه بندوي چې انسان په ژبه بې فایدې خبرې کوي، او دویم یو ځای کې د معمولي صدقې ضرورت شي چې ده ته ډېره اسانه چې ورکوي، او بیم دا بخل وکي او دی ورنکي. دا دو صفتونه انسان د جنت نه ډېر زیات محروم کوي. دی وجې نه موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه وما بین فخذیه اضمن له الجنه. ما ته د دوه اندامونو ذمواري راکوي
چې دا به غلط نه استعمالو، دا به د الله د حکم خلاف نه استعمالو. زه تاسو ته د جنت ذمہواری درکوم. دوا اندامونه دي، کماله چا د دې ضمانت راکړه چې دا به غلط نه استعمالوم، نو زه دله د جنت ذمہواری ورکوم چې دا جنتی دی. یو هغه اندام چې هغه د دوو جامو تر مابین دی چې هغه ژبه ده. دویم عورت دی چې خپل عورت به د الله د حکم خلاف نه استعمالی. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. خو او قدر من ورړو دا خو یو آسانه خبره ده، خو صرف چې د انسان د زړه عزم جذبه پیدا شي او لږ د خبرو نه مخکې لږ سوچ وکړي لږ چې دا خبره به زما په ضرر وي او که فایده وي. داسې نه ده لکه زمونږ او ستاسو پښتنو کې بعضې خلک دا خبره کوي، هغوی د یو مسلمان الق تریخ کي، یو مسلمان کنځي، د یو مسلمان مخامخ ذلت وکي، وای زه داسې سړی یم چې څه مې په زړه هغه مې په خوله. نه، زړه الله پټ پیدا کړی دی، ډېرې خبرې په زړه کې راوچتېږي، خو هغه د ګناه چې په زړه کې تا ته ګناه نشته، ځکه د زړه اختیار د الله سره دی. خو چې دې پې خبرې وکړې که نه خبرې بیا دې پې الله رانیسي. داسې کمقل د ځانه مه جوړوه چې څه مې په زړه هغه په خوله نه، په خوله هغه خبره راوباسه چې ستا رب راضي کوي، ستا د نیکو په عمل نامه کې لیکل کېږي، تا جنت ته نږدې کوي. ځکه په زړه کې ډېرې خبرې راځي، الله پې سړی نه رانیسي، خو چې خوله ته یې راوباسي الله پہ سڑے رانی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسهم ما لم تکلموا. اللہ زما د امت ناغ خبری معاف کړی دي چې زړه کې کومې وسوسې راځي تر سوچې خبرې پې نه کړي. زما خوږو ورونو ډېر کرته یو انسان د الله په لعنت کې په دې وجه باندې اخته شي چې یا خپل په جبه غلطه خبره راشي یا خپل غلطه خبره نه کړي، لیکن په مجلس کې غلطه خبره وشو دی، په غلط مجلس کې ناست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر کرته یو انسان په یو مجلس کې غلطه خبره وکړي، هغه خبره د الله د ناراضګۍ الله په دغه لعنت نازل کی تر دې چې د ټول مجلس ته دا لعنت عام شي. دا به اعلی عامیږي چې دې مجلس کې څومره کسان هغه په دې خبره راځي، یا دا مجلس بنیاد په غلطه خبره کې ښودل شوی چې کله یو مجلس ته حاضر شي او یو سړی غلطه خبره وکړي ته رد کړې چې نه دا خبره صحیح نه ده په ژبه، یا داسې خبره چې بعض وخت ستا په ژبه طاقت نه رسېږي خو په زړه د هغې نه کرکه او نفرت وکړې تم د لعنت نه بچ شي. لیکن چې ورسره راضي شي په زړه هم ترې نفرت ونه کړې، ورسره وخاندي، ښه شابسۍ وله ورکړې، دا ټول مجلس په دغې لعنت کې حاضر دی او دغه د لعنت مستحق دی. لکه تاسو ګورئ ډېر مجالس داسې چې د الله د قهر او د غضب او د الله رب العالمین د ناراضګۍ خبرې کوي او ټول مجلس هغه خبرې په خپل زنده‌باد مرده‌باد بدرګه کوي یا په خپلو چکچکو باندې بدرګه کوي، هغې سره موافقت ښیي، هغې له نور هم جرأت ورکوي. دغه ټول مجلس په لعنت کې دی. او ډېر کرته یو انسان یو مجلس ته لاړ شي، په دې مجلس کې یو انسان د الله د رضا خبره وکړي، الله د دې انسان نه راضي شي، د دې په وجه باندې الله رب العالمین د ټول مجلس نه راضي شي. زما خوږو ورونو که موږ او تاسو غواړو چې زموږ عملونه د ګناه زموږ عملونه سالم پاتې شي، موږ د ټولو فتنو شرونو نه نجات ومومو، د جنت ښکلې ماڼۍ حاصلې کړو، په آسانۍ سره جنت وګټو، د ایمان قوي شعبه حاصله کړو، خپل عملونه د ضایع کېدلو نه محفوظ کړو. دا ژبه به بنده پاتې وي که نه دا ژبې چې بنده پاتې نه شي پړ به خیوه په جهنم کې پراته یو.
الله دې منګ او تاسو د جهنم نه بچ نبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته ډیر د خیر اعمال اخذل اخر کې ورته ویلا الا ادلک بملاک ذلك كله ملګریا زتا ته د سیو عبادت نه درکم چې هغه د ټولو عبادتونو ملاک وي ملاک دې ته وایي چې سړی په یو بوجۍ کې قیمتي سیز واچوي په یو تار باندې د هغې خوله وتړي چې دا سیزونه محفوظ شي چېرته ضایع نه شي دا ملاک درته نه درکوم چې دا ستا ټول عملونه محفوظ شي او ضایع نه شي ویل ولې نه هغه جبه ونیوله ویل کف علیک هذه دا جبه بنده کا ځکه دا هغه لور دی چې ستا د نیکو اعمالو ټول فصل ریبي هغه ورته وویله چې معاذ رضی الله تعالی عنه دا صحابي هغه ورته وویله چې یا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتکلم به ولې موږ چې کومې خبرې کوو الله موږ په دې رانیسي موږ په دې رانیولی شو هغه ورته وایي ثقلتک امک مور دې در منې بوره شه وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم مور دې در منې بوره شه دا جهنم کې چې خلک پړ مخې پراته دي دا په څه وجه پراته دي دا د دې ژبې په لو باندې پراته دي چې د دې ژبې په وجه د انسانانو عزتونه لوټ کړي دي نو انسان جهنم ته تللی زما خوږو ورونو آسان عبادت دی خو که موږ او تاسو عزم وکړو چې یا الله په دې ژبه چې زموږ نه ستا د ناراضګۍ خبرې شوي دي الله هغه معاف کا آینده کې به موږ په دې ژبه د ګناه خبرې نه کوو او د الله نه د الله رب العالمین دی توفیق راکړي چې بعضې هغه د ژبې ګناهونه دي چې زموږ او ستاسو معاشره کې ډېر په بې باکۍ کېږي څوک ورته بلکل ګناه نه وایي که الله توفیق راکړي انشاءالله العزیز آینده خطباتو کې به د هغې نشاندهي کوو الله دې زموږ او ستاسو د ایمان تحفظ وکړي الله دې موږ او تاسو له د ایمان د شعبو د عملي کولو توفیق راکړي او الله دې موږ او تاسو د ګناهونو محفوظ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم